افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي. دغه محلي پخواني لوبه ده او نو موږ زموږ دفتر او په همدې ترتیب سره موږ د فدراسیون سره چې دا یو تاریخي ارزښت لري په دا خاطر باندې موږ دغه منطقه انتخاب کړله او دغه منطقه مستحقه ده او دغه لوبه موږ دلته د لسو ولایتونو تر مابین دا سیالي اچولې ده. اوس دا الحمدلله روان د ګورز لپاره چې کله دې هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان. دغه سیالي نو د هلمند ولایت په میزبانۍ باندې کندهار ولایت دی، روزګان ولایت دی، زابل ولایت دی، فراه ولایت او داسې هرات دی، دغه ولایت دی، بادغیس ولایت دی، غور ولایت دی او تقریبا 10 ولایت شي په سیالي او دوام به ان شاء الله 2 ورځې وي. او دا چې د تربیت بدني خاص هدف او محلي لوبو ته دی او د افغانستان خلک هم محلي لوبې ډېرې خوښوي نو ځکه موږ دغه پهلواني چې محلي لوبه د افغانستان کې ډېر مینوال لري او دغه لوبې موږ په مخ باندې اچوو. او کډواله زندګي دا پتړمو تړمو لمنځم ګران افغانستان پتړمو تړمو لمنځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان. موږ ډېر خوشحاله یو له دې سیالۍ څخه ډېر ښه تصمیم ونیوی ډېر ښه میدان ده او موږ ډېر خوشحاله یو له دې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې اول د لوی په هلمند کې دغه جوړه سوې ده بازي جوړه سوې ده او بیا ډېر ښایسته میدان یې د دې ځای زه ډېر خوشحاله یم چې داسې وینې داسې سیالۍ بیا موږ په هلمند ولایت کې په دا خواري ولایت کې بیا هلته برابرېږي ډېر خوشحاله یم. نړۍ یو ځای وي په ټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان په ټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن